دا هغه دواړه واړه دي چې د ریحان زیب سې هغه تصویر وایرل شوی نو صفوانه ریحان زیب څنګه و؟ ښه سړی دا ستاسو به دا تصویر مو څنګه ویستلی و؟ دا زموږ به ورته ورتلو موږ به یې په غېږ کې کېنولي ول تصویرات به یې راویستل او موږ به ورشتې کړي هر څه لګولي او زما د پلار ملګری و ښه تصویران مې همدلته ویسته تا ته ګران و زړه دې پسې خفه دی نو ما خو ګوره دا بله ویډیو مې کړې وه صفوان ژړل او تا نه ژړل عمران خان په شان و ملګرو دا هغه ویډیو وه کوم د تصویر چې د ریحان زیب سره د ماشومانو وایرل شوی و زه به تاسو ته دا ویم لکه په هغه تصویر باندې مختلف قسمه خلکو هغه خبرې کولې چا به ویل چې دا زامن دي او چا به یو څه ویل او چا بل څه نو نن چې کوم دی هغه ویډیو تاسو په خپله وکته په کوم کې چې هغه ماشومان وایي چې ریحان زیب یو څونه ښه سړی و او د هغې کوم صفات چې کوي هغه تاسو واورېده تاسو سره به زه دا شریکه کوم چې لکه تر نن تاریخه پورې د ریحان زیب کوم قاتلان چې دي هغه اوسه پورې نه ګرفتار شوي دي او کومه لکه په سوشل میډیا چې کومه ګرمه ګرمي وه یو څو ورځې هغه هم سړه شوې ده یعنې زه به دا ویم چې ریحان زیب هغه د خلکو ير شو ير کېدو طرف ته هغه روان دی ځکه د الیکشن نه چې مخکې ریحان زیب کومه ګرمه ګرمي وه لکه ټولو خلکو به دا پوسټونه او هر څه کول څه ناڅه احتجاجونه به پکې هم کېده خو نن چې کم دی ریحان زیب هغه د خلکو نه ير دی او څوک دا وایي هم نه چایه ریحان زیب دا مړ کړی چا دی د دې کم قاتل چې دی هغه څوک دی هغه موږ سیاسي کم واکداران وګورو هغه هم داسې څه نه وایي چایه د ریحان زیب کم قاتل ګرفتاري هغه پکار ده نو بس الله تعالی دې خیر کړي او الله تعالی دې د ریحان زیب کم قاتلان چې دي هغو له داسې سزا ورکړي چې دا نور کم خلک چې دي هغه ته عبرت واخلي ځکه ریحان زیب یو ډېر زیات غریب د ولس خدمت به یې کوو او هغه داسې خلک راپاڅېد او هغه غریب چې کوم دی بر ناحقه وچ پوچه چې کوم دی هغه مړ کړو نو دغه لنډه شان ویډیو وه دغه کوم ماشومانو ویډیو چې راغلی به موږ غوښته چې دوی سره شریک کړو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د راسېدورو ویډیوګانو دپاره